السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ تاسو ته د لیک سبزی نه یو سوپ جوړولو طریقه ښایو. نو لیک سوپ جوړولو دپاره چې کوم څیزونه پکار دي هغه موږ تاسو ته وښایو. دا لیکس دی، موږ سره دوه دغه دي، تاسو زیات هم استعمالولی شئ. اوږه ده دا موږ سپینه کړې ده، او دا ټیټه کدو د دې نه به هم لکه یو حصه به دې نه کټ کړو، هغه موږ پکې واچوو، دا ټول نه. او مالګه خپل ذایقې مطابق تاسو استعمالولی شئ، تور مرچکي پاوډر او لږ شانتې بټر یا چکنایي، یا تاسو ایکسټرا ورجن اولیو اویل هم استعمالولی شئ، عام کوکینګ اویل هم استعمالولی شئ، ستاسو خوښه ده. نو راځئ چې موږ خپله ریسیپي سټارټ کړو. بټر نه به موږ یو ورکوټې شانتې سلایس کټ کړو. ویورز که تاسو لیک سوپ ډایټ دپاره استعمالوئ نو دې کې بیا بټر مه یوز کوئ، ځکه چې بټر صرف ذایقې دپاره دی او اوریجنل ریسیپي کې استعمالیږي. بیا تاسو اولیو اویل استعمال کړئ. اوس په دې کې موږ اوږه واچوو. اوږه به تاسو ته ښکاري چې لږه زیاته ده، خو دا هم د ډایټ پرپز دپاره دی. دا تاسو خپل خوښې مطابق کم یا زیات کولی شئ. او اوس چې کوم دا لیکس دي دا به موږ کټ کړو، صفا به کړو. ویورز لیکس موږ کټ کړل. لیکس د پیاز یا د ګندانې یو قسم دی، خو دې ته لیکس ویلی کېږي. نو په دې وجه اوس صحیح د دې پراپر نوم ما ته پښتو کې خو نه راځي، په دې وجه باندې تاسو وګورئ دغه شان چې کټ شو داسې ښکاري. دا به موږ په دې کې واچوو. لږ ساعت له به دا پوخ کړو. اوس دومره پورشن موږ د پیټې کدو یا د پمپکن راخیستی دی، دې کې به یې واچوو. تاسو دې په ځای الوم دې کې استعمالولی شئ. الوم خامخا ټرای کړئ، د هغې یو ډېر زیاته ښکلې ذایقه وي. نن پکې موږ دا استعمالوو. او اوس به د دې سر بند کړو، فلیم به لږ های کړو چې دا ښه نرم شي، پاخه شي. تاسو ته ښکاري چې دا سبزیانې پخې شولې، ښې نرمې دي. اوس به موږ دا یو بلنډر کې واچوو، ځکه چې دې نه موږ سوپ جوړوو. او په دې کې به لږ شان اوبه واچوو، ځکه چې اسی بیا بلینډینګ نه کېږي. بلینډ کولو نه پس دې نه داسې یو سوپ جوړ شو. دې کې به موږ لږې اوبه واچوو. دا اوبه اوس دې کې واچوو. لږې نوره اوبه. تقریبا نیمه چمچ یا ستاسو خوښې مطابق دې کې تور مرچکي پاوډر واچوئ، او مالګه نیمې نه هم لږه. څه دغه میکس کړو. لیک سوپ تیار دی. اوس به دا موږ یو بال ته ټرانسفر کړو. په دې کې تاسو کریم هم اچولی شئ، یو چمچ.
ګرانو کتونکو زموږ مزیدار لیک سوپ تیار دی. هغه خلک چې کوم په ډایټ وي هغه هم دا استعمالولی شي او هغې نه علاوه چې کوم اسیم ذایقې دپاره هم خلک استعمالولی شي. یو ډېر مزدار سوپ آپشن دی. تاسو ضرور ټرای کړئ په کور کې او موږ له فیډبیک کمنټ سیکشن کې راکړئ. که تاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوې وي نو دې له لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. زموږ ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. الله په امان.